تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالى دا مؤمنانو ذکر وکړو د متقیانو ذکر یې وکړو ورپسې د دو قسمه کافرو ذکر کوي مؤمن پسې د کافر ذکر کوي چې تعرف الاشیاء بازدادها د عربو یو متل دی چې هر یو سیز په خپل الټه باندې پیژندلی شي ورځ په شپه پیژندلی شي تور په سپین پیژندلی شي چې سپین څوک نه پیژني تور نه پیژني نو دی وجه نه هر یو سیز د هغې په الټه باندې د هغې مقابل کې چې کوم سیزې په هغې پیژندلی شي نو اول الله تبارک وتعالی د مؤمنانو ذکر وکړو د هغې صفت ذکر کوي اوس دلته د کفر او د کافر ذکر کوي او هغه ښیي تاسو ته خو دلته دوه قسمه د کافرو ذکر کوي کافر د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې دوه قسمه یو هغه چې د زړه نم کافر او په ښکاره هم کافر و هغې ته به کافر وي د هغې بیا څو قسمه مشرک به ورته وي او همدغه رنګې دا بت پرستو الله سره چې شریک جوړ کړي یهودي او عیسائی دي ته به اهل کتاب وي دا دوه قسمه کافر وو بیا د دې اقسام ډېر نمونه ډېر دي نور الکفر ملت واحده ټول کفر دا یو دین دی بس د ټول یو دین دی چې کفر دی نور نمونه جدا جدا دي نو یو قسم کافر هغه چې د زړه نم کافری او په ښکاره هم کافری او بل قسم کافر هغه دی چې د زړه نه کافر دی او په ښکاره مسلمان دی دې ته منافق بیا د قرآن په اصطلاح کې ویل کېږي منافق بیا په دوه قسمه دی یو چې عقیده د منافقي د هغه منافق دی چې زړه نه کافر دی او په ښکاره کلمه وایي منظم کوي روژه هم نیسي زکات هم ورکوي او بل هغه منافق دی چې د عمل د دغه منافقي عمل د منافق دا چې یعنی د زړه کې یو خبرې او په خولې بله خبرې نور کافر نی او خبرو کې دا کاری تعلق هم داسې وي په ښکاره د سره ډېر خوږ وي او د زړه نه سره کینه کوونکي وي د عمل د منافق دی نو عملی منافق هم بیکاره دی خو د عقیدوي منافق کافر وي د کفر دا دوه قسمه دي دلته الله تبارک وتعالی د مؤمنانو د ذکر نه پس د دې دوانو قسمو د کافرانو ذکر کوي او اول په دې دوه آیاتونو کې دا مونږ چې به نن ترجمه کوو په دې کې د هغه کافر ذکر دی او د هغه کفر ذکر دی چې د کومو کافر او کفر په زړه کې او په خولې باندې او بیا ورپسې 14 آیاتونو کې د منافق ذکر دی چې زړه نه کافر دی او په ښکاره مسلمان دی نو الله تبارک وتعالی دلته نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي چې ان الذين کسان کفروا چې کفر یو کو سواء علیهم برابر د پدوی باندې انذرتهم آیت او یریدوی د الله نه او د عذاب نه ام لم تنذرهم او کته نه يرول دوی نو لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي کته او يرول او کو د نه يرول ایمان نه وروړي د دې وجه صدا کتی یره او کني یره ایمان نه وروړي وجه صدا نو وجه دی آیات کې ذکر ده ختم الله على قلوبهم مهر لغ والله تعالی د دې په زړونو باندې وعلى سمعهم د دې په غوږونو وعلى ابصارهم د دې په سترګو غشاوه الپردیدي ولهم واشتر د پر عذاب عظیم ایمان ځکه نه وروړي نبی علیه السلام ته الله فرمایي ته یره او کنه یره ایمان ځکه نه وروړي چې د دې په زړونو باندې الله یو مهر لګولې دي چې د هغې نه دی ایمان نشو وروړي او د دې په غوږونو باندې الله یو مهر لګولې دي چې د هغې نه دی خبره نه اوري او د دې په سترګو باندې پردي دي چې دي سویني نه نو اوس دلته خبره دا ده چې اول د لومبي آیات تفصیل کو بیا د دویم آیات لومبي آیات کې دا دي چې کوم خلکو کفر کړی دي نو په دې باندې برابر دي یره او کنه یره ایمان نه وروړي دین هر کافر نه دی مراد ها ځکه کته د یو سوال وکي چې الله خدلته فرمایي نبی علیه السلام ته چې کته دا کافر یره او کنه یره ایمان نه وروړي نو ته به ډیرو کافر خو ایمان د نبی علیه السلام زمانہ کې وروړي او الله وی چې نه وروړي خبره پويږي
الله وی چې نه راوړي او ډېرو خو راوړي نو جواب دا دی چې دینه هر کافر نه دی مراد دینه خاص کافر مراد لکه ابو جهل شو ابو لهب شو ولید بن مغیره شو عقبه بن ابي معيط شو هغه غټ مشران د کافرانو چې نبی علیه السلام مبارک ورته معجزیم خولی وي دا ورته پته و چې نبی علیه السلام په حق دی تاسو ته ما هغه روایت بیان کړی څو ځله چې ابو جهل او اخنس ابن شریق او یو بل کس عمرو ابن ثقفي دی بدرې شپې مسلسل د نبی علیه السلام په منځ کې قرات ته پټ ناستو ویلي مې ودرته کړ څو ځله مې ویلي ودرته چې پټ به ناستو او ساره پوری به د نبی علیه السلام مبارک قرات اورېده نو اوس ګوره نو یو ورځ چې کله دې کېناستل خو درې واړه د یو بل نه خبر نه یو به هم د کوره راووته بل به هم راووته بل به هم راووته صحیح روایت دی او نبی علیه السلام مبارک چې به د شپې په تهجدو کې د قرآن تلاوت کو نو هغې ته به یې غوږ دلی نو چې سهار به شو نو دی کورونه په داسې ځای کې و چې دا چوک دی یو ځای کوله درې لارې نو چې هغه چوک ته برالم نو یو بل سره به مخامخ شو یو بل ته وي تاسو کوله نه کوئ ما خو څه نه کوم او ولې تاسو کوله نه کوئ ما خو څه نه کوم خیر خو په یو بل پوه شو په دویمه شپه دواړو درې واړو ډکې وې چېرې نه ځو خو بیا یې برداشت ونه شو په دویمه شپه بیا لاړل چې بیا لاړل بیا سحر کې چې دی نو دقه ځای کې ملو شو نو بیا یو بل ته وی چې څه کوې لکه ویره زما خو څه کار و یو بل باندې خو پوه په درېیمه شپه بیا دا کار و چې بیا دا کار وکړو نو په درېیمه ورځ سحر اخنس ابن شریقه دی راووته او د ابو جهل ور یې وټکه دی مشر د قریشو ورته وی ته راوځه چې راووته وی څنګه چل دی دا درې شپې ته څه ته ناست وی او بس زما خو څه کار وي نه تم پوی او زم پوی تم د نبی علیه السلام مبارک قرات لوستلو ته ناست و زم ناستم او سره د دې نه چې سخت مخالف یم نو دا څه خبره ده که دا خبره حق یو دا کار حق نو راځه چې ایمان پرې وکړو او که نه دا حق نی نو آیا دا سحر دی که دا څه دی که دا جادو دی که دا شعر دی هغه وی یاره ما خو دا درې شپې اورېده نه سحر دی او نه جادو دی او نه شعر دی نو بیا حق دی نو راځه چې ایمان پرې راوړو ابو جهل ورته څه وي وی نه که نه وی دا داسې خبره نه ده وی ګوره د کعبې مشریم د دې په لاس کې ده حاجیانو له اوبه ورکول دام د عباس رضی الله عنه مبارک په خاندان کې وه د نبی علیه السلام مبارک ترو ام په دې کې دې ته به بنو هاشم وي د نبی علیه السلام ټول خاندان چې کوم بره وی دا ټول بنو هاشم سره دي اوس وی د پکې د نبوت دعوا وکړه نو کو نبوت هم موږ د سره ومنو نو موږ ته به څه پاتې شي اوس دا صرف عداوت او دشمني او کینې راغشتي نو هغه ورته دا کار موږ نشو کولی دا آیات د دقه خلکو باره کې نازل په خبره پوه شوې چې نبی علیه السلام مبارک ته الله فرمایي که ته دې باندې یری زمانه او که نه یری دې ایمان نه راوړي ځکه ما ته دا پته الله د خپل علم بیان درته کوي چې ما ته دا پته ده چې ته به هر څه دې ته بیانې خو دې به ایمان نه راوړي ولې نبی علیه السلام مبارک ابو جهل او دې ټولو ته هغه معجزه هم ښودلې وه چې په دې مخلوق کې یو پیغمبر خولې نه ده چاته چې دا سپوږمۍ دوه ټوټې کړې لکه هغې خپلو کې صلاح کړې وي داسې کار به کوو وي د ده سحر خو ډېر زیات دی او جادو خو د ساحرانو د جادوګرانو دا سحر په اسمان نه چلیږي او په ځمکه چلیږي راځئ چې نن یې خو ناکامه کړو ورته به ووایي چې ځکه ته په هغه پیغمبر یې نو موږ ته دا سپوږمۍ دوه ټوټې کړه نو بس دې کې به ناکامه شي نو موږ ته به ملامته شي صحیح بخاري او صحیح روایاتو دا معجزه ذکر کړې ده قرآن کې هم دې ته اشاره شوې ده په یو صورت کې اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت نږدې شو سپوږمۍ دوه ټوټې شوه دې ته اشاره ده دې معجزې ته چې دې کله راغلل نبي علیه السلام مبارک ته ووایي هغه مبارک ورته بیا به ایمان راوړی وي او بس دا ګوته مبارک یې دې سپوږمۍ ته ونیوله او توره شپه وه ماسخوتن کې او دا سپوږمۍ دوه ټوټې شوه او جبل ابو قبیس په مکه معظمه کې غر نیمه د غر نه یو خوا شو نیمه بل خوا شوه او نبی علیه السلام مبارک دې ته وی ګواه اوسئ وګوره دا مې هم درته وښوله اوس هغې وي توبه 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 وي دا خو دومره غټ سحر دی چې په اسمان امکار ګوره داسې د خدای په قهر اخته و
نو هلته چې کوم هوښیار خلکو نو هغې ورته ګوره داسې کار دی که دې سحر کوي او ساحر نو زه په مونږ به سحر وچلیږي بار چې کوم خلک را روان دي او په سفر کې دي ځکه هغوی به سفرونه د شپې کول نو په هغې خو به سحر نه چلیږي که نه راځئ د هغې نه به تپوس نبي علیه السلام مبارک وی وکړئ چې تپوس د هغې نه چې په سبا باندې تپوسونه وکړه چې کوم خلک قافلې را روانې وو د یو ځای بل ځای نه به تللو خان هغې وایي چې یاره بلکل بېګا مونږ د سپوږمۍ دوه ټوټې لیدلې وه ډیرو خلکو ایمان راوړو خو بیا هم دغې خلکو راونړو چې د ابوجهل او د هغه ملګري وو هغې ته ښه پته وه چې نبي علیه السلام مبارک په حق دی خو روې نړو دا د هغې باره کې نازل نو الله نبي علیه السلام ته فرمایي ته دې یری او که نه یری نو دې ایمان نه راوړي ایمان نه راوړي نو سته به وایې چې الله دا ووي چې ته یری او که نه نو برابره ده په دوی باندې چې ایمان نه راوړي نو بیا د یرولو څه فایده شو بیا د یرولو فایده څه شوه خبره پوهېږي خبر خو خلک هغه چا ته کوي چې څه فایده خو یې د هغه ته کوي ومني نو چې کله الله ده ووایي چې منونکي نه دي نو بیا نبي علیه السلام مبارک بار بار هغې ته دعوت د اسلام ولې ورکوه جواب دا دی چې دلته الله فرمایلی دي سواء علیهم په هغوی برابره ده ته یری او که نه یری ایمان نه راوړې دا خبره هغې ته برابره ده نبي علیه السلام ته خو برابره نه وه ځکه د مبارک چې څومره رابلله هغومره د ده اجر او ثواب زیاتېده نو په نبي علیه السلام برابره نه وه یو فایدې دا بله فایدې دا وه قرآن کې الله تبارک وتعالی بل ځای کې ذکر کړي دي چې الله ته دا پته ده چې دې ایمان نه راوړي خو د انبیا ځکه رالیږم چې د قیامت په ورځ دا بانه بیا ونه کړي که تا مونږ ته پیغمبر رالیږلی وي نو مونږ به یې منلي چې دا بانه ونه کړي نو الله د دې بانې ختموي د قیامت په ورځ بانه پاتې نه شي او داسې ونه وایي چې که تا مونږ ته یو پیغمبر رالیږلی او معجزه ورسره وه نو مونږ به منلي نو نبي علیه السلام یې هم ورته راولېږو دومره ډېر معجزات یې هم وله ورکړل او بیا هم د ایمان نه راوړه نو د دې د بانو د ختمولو دپاره الله تعالی داسې وکړه صحیح ده بیا ورپسې خبره دا ده دویمه چې دې ایمان ولې نه راوړي حالانکې دا خو هوښیار او قابل خلک ښه پوه خلک یو سړی چې کله پوه وي او قابل او تعلیم یافته وي نو دته چې ته یو خبره وکړي او هغه پې سوچ وکړي نو یاره وي دا خبره سمه ده نو بیا مني نو دې خو ښه پوه خلک او داسې بېکاره خلک هم د قریشو غټ غټ د قبیلو سرداران ثابته قبیله د دې د مشرۍ لاندې وه نو دوی ولې بیا ایمان نه راوړو نو د هغې وجه الله دې بل آیات کې ذکر کوي چې دې ایمان ځکه نه راوړو چې ختم الله علی قلوبهم الله د دې په زړونو یو مهر لګولی مهر پې لګولی نو څنګه چې تا یو څیز پوخ ګنډلي او هغې نه څه نه راوځي او نه څه ورته ځي یا دې په یو څیز مهر لګولي په یو خط باندې مهر ولګي هغې کې نه څوک زیادت کولی شي نه کمی کولی شي دغه رنګې د دې دا سلبند چې ورته ته وایي سلبند هلکه وایي سلبند دی سلبند دی چې نه دې سره راتویږي او نه څه دننه ورځي نو دا مهر هغه سل یادوي داسې دا دغه مهر نه لګي د خط دا کتابت دا مهر نه یادي دا سټمپ نه یادي تاسو ورته سټمپ وایي دا هغه سل یادوي چې هغې باندې هغه څیز بند شي او د سره نه سره وځي او نه څه ورځي نو د دې زړونو باندې الله داسې سل او مهر لګولی دی او په اورېدلو باندې هم چې کوم دی نو په غوږونو هم داسې مهر دی نو څه اوریم نه او په زړه باندې پردې دي نو چې پړې نو څه باره کې سوچ فکر هم د حق باره کې نه کوي نو اوس ته به وې چې دا مهر پې الله لګولي د هغې نه مخکې دا خبره زده کړه چې دا مهر پې الله ولې لګولي چې الله پې مهر لګو نو د دې پکې څه ګناه شوه خبره پوهېږي چې الله پې مهر ولګو دې اوس ایمان نه راوړي نو د دې پکې څه ګناه شوه دا خو الله که مهر نه ولګولي نو دې به ایمان راوړي دا سوال دې ذهن کې راځي که نه جواب دا دی چې دا مهر الله تعالی داسې نه دی لګولی چې دې سره زیاتې کړي دي د دې د کفر په وجه لګولی دي چې کله دې ته نبي علیه السلام معجزې وښودلې او حق لارې اوم لیدل او بیا هم دې مقابله وکړه او نه منله نو الله ولا سزا دا ورکړه چې پړې ولا مهر ولګ بس وي تاسو ایمان نشئ راوړي او د الله قرآن عظیم الشان کې بل ځای کې چې بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا الله په دې باندې مهر په وجه د کفر د دې لګولې د کفر په سبب چې دې په کفر کې دومره سخت مقابله کوي چې د سره حق طرف ته کتلم نه معجزه منله نه دا سم خبره منله او قرآن خو نبی علیہ السلام کوله نه او سمع نه منله
حالان کې دا ورته پته چې صادق او امین دی او په دې مشهور دی او بیا هم دغه خبره نه منله. الله ورته قرآن عظیم الشان کې ویلي دي او حدیثو کې نبی علیه السلام مبارک هم ورته ویلي دي چې تاسو دا منئ چې زه په بندګانو دروغ نه وایم نو په الله به څنګه دروغ وایم. دا خو را سره منئ چې په بندګانو هم دروغ نه وایم نو په الله به څنګه دروغ وایم چې زه دا وایم چې زه د الله پیغمبر یم. نو مطلب دا شو چې دا مهر په الله لګولی نو د دې سره زیاتې نه کړي، دا دی خپل ځان سره زیاتې کړي. لکه چې یو کس ستا دومره نافرماني وکړي که نه، ستا زوی وي، زه به تا ته یو مثال ویم چې ته پرې پوه شو. ستا یو زوی دی ښه درته ګران، هغه ستا بار بار نافرماني وکړي تر دې چې تا هغه پسې اعلان وکړو چې دا زما نه حق مردود دی، زما او د ده بس اختیار به زما او د ده تعلق بني، دا دې ورپسې اعلان وکړو. نو چې ودې که ورپسې نو چې هغه تا ته بل وروي چې پلاره زیاتې دې را سره وکړه نو ته ورته څه وې؟ دا زیاتې ځان سره تا پخپله کړې دي، تا داسې کارونه نه کول نو دا سزا به تا ته نه میلاوېده. نو د دې په زړونو چې دا مهر لګېدلی چې دې ایمان نشي راوړی، د دې په غوږونو باندې چې دا مهر نه چې دې د حق متعلق خبره اوري نه، او په زړونو چې مهر دی سوچ نه کوي، او په سترګو باندې چې پردې دي چې دې ویني نه حق، نو دا د څه وجې نه؟ دا د دې د هغه انتهایي کفر د وجې نه. نو د دې آیات کې خاص کافران مراد دي چې هغه سخت دشمنانو حق پیژنده او بیا هم ایمان نه راوړو، او دا مهر چې پې لګولي شوي دي یا پردې دي پې، نو دا د دې د خپل ګناه په وجه، د خپل ګناه په وجه داسې ځان پوه کړه. دا مهر په دوه قسمه دي، یو حسي مهر دی، ما تا ته وایي چې لکه ته دا بوتل باندې سل لګېدلي و، هغه ته په زور باندې د دوی بوتل کولاوی یا یو څیز، یو دغه دی، دې ته حسي مهر وایي. یو معنوي مهر دی. نو که دلته دغسې مهر ته مراد چې یعنې واقعي محسوسیږي، داسې مهر چې محسوسیږي چې لیدلی کېږي داسې مهر، دا خو د هغې د کفر په وجه. او معنوي مهر هم ته مراد دی. معنوي مهر دا لکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام مبارک فرمایي، جامع ترمذي روایت دی، چې کله یو مسلمان رښتیا خبره وکړي نو د ده په زړه کې یو سپین ټاکې په دې رښتیا وینا سره ولګي، او چې کله دی دروغ خبره وکړي نو د ده په زړه باندې تور ټاکې ولګي. نو چې څومره دروغ دی وایي د ده په زړه تور ټاکې لګي. او بل حدیث مبارک کې داسې راځي چې کله یو مسلمان نه ګناه وشوه نو د دې ګناه په وجه باندې د ده په زړه تور ټاکې ولګي، نو که ده توبه وویستله نو هغه تور ټاکې په توبې سره پاک شي، او که توبه ونه ویستله او همداسې ګناه کوي او توبه نه وباسي نو د ده په زړه باندې دا یو ټاکې لګي. او بیا نبی علیه السلام فرمایل، دا سنن ابن ماجه حدیث دی، چې دا هغه زنګ دی چې الله قرآن کې ذکر کړی 13 سپاره کې چې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. الله فرمایي د دې په زړونو باندې زنګ دی، دې چې کوم ګناهونه کړي د هغې په وجه زنګ دی د دې په زړونو باندې. نبی علیه السلام فرمایي دا دقه زنګ دی، دا د ګناه زنګ دی چې دې ګناه کوي نو په زړه تور ټاکې لګي. نو دې کې اوس څه نقصاني؟ دې کې دا نقصاني چې دا زړه تورېږي ګناه کې دومره اموخته شي چې بیا ولا ګناه ښایسته ښکاري، مزه ولا ورکوي، او نیکي ورته بده ښکاري او نیکان ورته بد ښکاري، او بیخي په هغې کې تنګېږي، د ده زړه داسې ځای ته ورسي چې کوم د ګناه کاري هلته خوشحالېږي، چې کوم د ګناه خبرې هلته خوشحالېږي، او چې کوم د نیکۍ کار او د نیکۍ ځای هلته خفه کېږي. دا وجه سي په خبر زما پوهېږې، دا هغه د ګناه د هغه ټاکې وجې چې د ده زړه یې راګیر کړی دی. اوس که د ده دا زړه د دغې نه پاک وي او داسې نوې صفا سوتره وي نو دی به په نیکۍ کې او د نیکانو سره خوشحالېده، او په بدۍ کې او د بدانو سره به خفه کېده. اوس د دې نه د خپل زړه معلوماتو کې که ته بد مجلس کې بدو خلکو سره بدانو سره خوشحالېږي، پیشه چې زړه باندې میټاکې دي، د خپل زړه غم دی وکړه، د الله یو ولی سره یو بزرګ سره ذاکرینو سره کښېنه چې پاک شي. او که نه ته په نیکۍ کې خوشحالېږي او په منځونو کې خوشحالېږي، په ذکر کې په عبادت کې خوشحالېږي، نو پیشه چې زما زړه پاک دی، پیشه چې پاک، دا خو کولی شي که بس دا ښکاره ده نبی علیه السلام مبارک ویلي دي. او دا په یو بل څیز هم پاکېږي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي لکل شیء ثقالة، د هر یو څیز دپاره ریګمال وي، د هر یو څیز دپاره داسې یو څیز چې هغه زنګ ونیسي نو هغې باندې پاکېږي.
وسقالة القلوب ذکر الله او دا د زړونو زنګ ختمون کی سیز دا د الله ذکر دی په دې سره د زړه زنګ سکیږي ختمیږي او زړه وسره مطمئن کیږي قرآن کې الله ذکر کیږي خود چا زړه وسره مطمئن کیږي چې کوم سپین زړه وي ګوري تور خو پکې تنګيږي او سپین زړه وسره خوشحاليږي دا د قرآن او حدیث نه معلوم دی نو دا په دې باندې وی مهر لګول شوی دی اوس ته وې چې کافر خو خلیدل کولی شو الله وی چې د دې په سترګو باندې پرده ده دې خلیدل کولی شو لاندې خلو او ته وې چې الله دلته وی چې په غوګونه مهر لګول شو ساورینه نو دې خور ساوریدل او ته وې چې الله دلته ویلي چې په زړونه مهر او سوچ فکر پې نشو کولی نو دې خو ښه قابلو ښه د دنیا متعلق ښه سوچونه فکرونه به کول جواب دا دی چې دا د دې دا معنا نه ده چې دی وړاندو دا معنی لکه بل ځای کې الله ویلي تا ته به راشي ورځ به چې صم بکم عمي کاڼه دي ګونګیان دي او ړانده دي نو هغې کې هم دا سوال راځي هلته چې دی خو نه کاڼو نه ګونګیانو نه ړاندو نو هلته هم دا جواب دی او دلته هم دا جواب دی چې اصل کې دی ښه بینه و خو د حق نه لیده د حق نه نابینه او اصل کې دی ښه اورېدل خو حق نه اورېدل نو د حق نه کاڼو او دی اصل کې زړونه یې ښه صحیح خو د حق متعلق سوچ فکر یې نه کو نو د دې اوس داسې مثال دی لکه یو کسه لکه ستا زامن دي شپږ او یو پکې نه اهله دی نو تا ته یو سړی تپوس وکړي چې څو زامن دي ته ورته یې پنځه ته ورته یې څو ورته چې هلکه ما ته خو چا وي ستا شپږ زامن دي وي هغه یو مې زامنو کې نه دي حساب یا هغه سړو کې نه دي حساب د دې دا مطلب خو نه چې سړی نه دی خو سمدم انساني خو چونکې ته ترې خفه نافرماني نو ته هغه د سره په سړو کې په بچو کې حساب نه کړي نو دلته هم الله تعالی داسې ذکر کړي دي چې سترګې الله تعالی دې دپاره درکړي چې دا دلایلو کې فکر وکړي او د الله وحدانیت او د نبي علیه السلام رسالت او اسلام ومني او عمل پرې وکړي او ته په څه دپاره چې درکړي دي هغه په کار نه راولي نو داسې شوه لکه ستا ډو سترګې شته نه غوږونه یې دې دپاره درکړي چې حق پرې واوري او ته پرې حق نه اوري نو داسې ده لکه د سره دې غوږونه شته نه زړه الله دې دپاره درکړي چې ته سوچ فکر نه کار واخلي د الله وحدانیت د نبي علیه السلام رسالت او د شریعت احکام ته هغې کې سوچ فکر نه کې داسې ده لکه د سره د زړه نشته دې ته وایي جعل الناقص کالمعدوم د عربۍ یو قاعده ده یو قانون دی چې ته ناقص داسې وګرځې یو څیز چې بېکاره وي ایخو بېکاره وي داسې وګرځې لکه د سره چې نشي وي نو ځکه الله فرمایلي دي هلته چې صم بکم عمي دا ړانده دي او کاڼه حالان کې هغې ښه بینه وه خو دې د دې نه فایده نه شوه اخیستلی ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کفر یې وکړ سواء علیهم برابر ده په دوی باندې نو دا کفر بیا دوه مرتبې دي کفر اصل کې پټوالی ته ویل کېږي چې یو څیز سړی پټوي نو یو کفر د نعمت کفر دی چې د نعمت د یو سړي د سره احسان وکړي ته د هغه شکر ادا نه کړي دې ته هم کفران او کفر وایي په عربۍ کې لکه حدیث شریف کې راځي که نه چې نبي علیه السلام د زنانو باره کې وي صحیح بخاري روایت دی چې ما جهنم کې زنانه ډېرې ولیدې نو صحابي ورته فرمایي د دې څه وجه ده وي تکفرنا ځکه دې چې کوم دی نو کفر کوي تکفرنا العشي نو هغې ورته ووایي چې صحابي دې تپوس کوي چې د الله سره کفر کوي وی نه تکفرنا العشیره د خاون سره کفر کوي نو یې څنګه کفر دی وی هغه داسې دی چې ناشکري کوي یعنې وی ډېره موده به ورسره تخو کي خو که یو وخت تا بده خبره یې دنه محسوس کړه یا واورېده نو تا ته څه وایي چې تا نه مې چېرته خیر نه دی موندلی وی دی د هغه ټول خیر ناشکري وکړي په دغه یو خبره نو ګوره دغې ته هم کفر وایي لکه قرآن کې الله فرمایي ان شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وویسه زه به تاسو ته نعمتونه زیات کړم وین کفرتم او که تاسو زما ناشکري وکړه دغلته کفر په معنا د ناشکری دی نو یو د ټولو نه غټ کفر دی چې د الله نه منکر شي الله دې وساتي او د دین نه او د اسلام نه منکر شي بله ناشکري ده د دې نه دې الله موږ او تاسو وساتي ځکه الله قرآن کې ویلي وقلیل من عبادي الشکور زما بندګانو کې ډېر کم خلک شکر وباسي ته دې بندګانو کې وګوره چې څوک شکر وباسي
خدای شته چې د چا کارخانې وي هم ناشکره چې کینې څنګه چللی والله بس داسې کار دی هغه ته مې کار بند دی او دلته بند دی خو چېرې یو داسې ونه وي چې یا الله شکر دی او که د یو کس دیاړمار دی هغه نه تپوس وکړي نو هغه هم ناشکره دی شکرګزار پکې ډېر کم دی نو دلته ګوره که ته د الله ناشکري کوې نو تم کفر کوې خو دا کفر د هغه کفر نه کم دی کم چې کافر کوي او چې کافر کفر کوي نو هم کفر کوي خو هغه زیات دی ان الذین بشک هغه کسان کفروا چې کفر یې وکړه سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم آیا که تا ویرول دوی ام لم تنذرهم یا تا ونه یرول دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي دوی ختم الله مهر لګو الله تبارک وتعالی علی قلوبهم پزړونو د دوی په سزا د کفر د دوی کې دا وسره وایا په سزا د کفر د دوی کې وعلى سمعهم د دوی په غوږونو باندې سمع اورېدلو ته وي خو مراد دې دلته غوږونه دي وعلى ابصارهم او د دې په زړونو باندې په نظرونو باندې مراد دې سترګې دي وعلى ابصارهم د دې په سترګو باندې غشاوتون پردي دي ولهم اشتد دوی د پاره عذاب عظیم ډېر لوی عذاب دي دې د پاره او قلوبهم قلوب قلب خو پیژنې زړه ته وایي او دلته درته د فیدی یو خبره وکم قلب ته قلب ولې وي لکه قلب په عربی کې اړېدلو ته وي زړه وي زر اړېږي ځکه ورته قلب وي کله یو ته فکر شي کله بل طرف ته فکر شي او د خبرې نه زر اړېږي ځکه ورته قلب وي دی وجه نبی علیہ السلام مبارک په خپل دا دعا کوله چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اے د زړونو اړونکي ذاته زما زړه په عبادت باندې برقرار وساته نبی علیہ السلام زړه په عبادت برقرار خو د موږ ته تعلیم راکړي چې تاسو د سوای یو کس په نیکی روان دي نو دا دعا دی قران کې دي کنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا الله کاګنه کې زمونږ زړونه پس دا غینه چې تا ورته موږ ته هدایت وکړو مطلب چې هدایت درته شو کوک شنو دا ډېر ډېر زړه کېږي او زړه سم لار پری دی قران لار زړه نه پری دی او دا سم زړه پری دی نو قلب ته قلب زکوي خام ان الذين بشکاو کسان کفروا چې کفر یو کو سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم ایکتا او يرول دوی لم تنذرهم یاد ان يرول دوی لا یؤمنون ایمان نراوړي ختم الله مهر لګو الله تبارک وتعالى على قلوبهم فزرون ددي وعلى سمعهم فغوغون ددي وعلى ابصارهم فاسترغوا ددي غشاوه پر دي ولهم اشتد دوی د پار عذاب عظیم لعذاب صدق الله العظیم